په بلوچستان کې هغه بلوچ نجلۍ چې قرآن شریف یې کلک په سینه پورې نیولی او بیا د څو کسانو لخوا په ورځو ووژل شوه. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسو د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر اورئ. په ټولنیزو رسنیو کې د یوې نجلۍ د وژلو ویډیو لاس په لاس کېږي چې قرآن شریف یې کلک په سینه پورې نیولی او له ځانه سره یې په سره ټیکري کې پټ دی. یو سړی ورځي قرآن شریف ترې اخلي او دغه نجلۍ د وژلو ځای ته ورمخکې کوي. نجلۍ یو لاس پورته کوي او په لوړ غږ شاوخوا ولاړو سړیو ته چې توپانچې او کلاشینکوفونه ورسره دي په بلوڅۍ ژبه وایي صرف څومره اجازات انمي، یعنې یوازې مرمۍ د ویشتلو لپاره اجازه شته، په بل څه به مې نه ولئ. خو سړي ورته وایي چې راځه راځه وړاندې شه. نجلۍ پرته له کوم مقاومته یا ژړا او فریاد مخکې ځي او پر مرمیو د ویشتل کېدو انتظار کوي. د شا لخوا پرې ډزې کېږي او دغه نجلۍ په څلورم ډز پر ځمکه غورځي. ډزې زیاتېږي او ځینې نور چغې وهي چې بس دی. له بلوچستانه خبریالان وایي چې د دې نجلۍ نوم شیتل و. تور پرې دا و چې ګواکې له زرکه نومي هلک سره تښتېدلې وه، خو دوی وایي چې په خپله خوښه یې حقه حلاله نکاح او واده سره کړی دی. خو د بلوچستان څخه ځایي خبریالان زیاتوي چې د شیتل ورور ته دا د منلو نه وه. وروسته د سیمې سردارانو او مشرانو پرېکړه دا شوه چې دواړه باید ووژل شي. راپورونه وایي چې زرکه نومی هلک هم تړل شوی او پر ځمکه څملول شوی او تر شیتل یا نجلۍ څخه 2-3 متره هاخوا ویشتل شوی دی. له دې سره د زرکه نومي او شیتل روحونه سره یو ځای شول او په ګډه له دې فاني نړۍ رخصت شول.